अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम چې کومې انوکې انداز سره پاکستان جوړ سره و تر اوسه پورې ټولې دنیا چې داسې یو قومي ریاست نسه جوړ لکه څرنګه چې پاکستان تخلیق سره پاکستان چې جوړېدو نو د دوه حصے وي یوې حصے ته به مشرقي پاکستان ورته ویلا او بلې حصے ته به مغربي پاکستان ورته ویلا لکه نن سبا تاسو موږ هغې حصے ته بنگلاديش ورته وایو او دغه دواړو حصو په منځ کې د هزارو میل فاصله وه داسې چا له ځان نه ازاداوه یعنی جان نه جلا کوو نو دا خیلا یې ځکه په چې پرېښله چې دا ریاست چې کوم ده دا مخته سروایو نه وکړي مخته دا ریاست نه وچلېږي پاکستان چې جوړ شه پنډت لال نهرو دا پیغام جاری کوي چې دا ریاست چې کوم ده دا به شپږ میاشتې نه کي تېرې له هغه نه مخکې دی به موږ ته بیا راځي او موږ ته به خواست کوي موږ ته به زاري کوي چې تاسو ما جان سره دوباره بیا شامل کړو دنیا چې داسې ډېر کم ملکان دي چې څرنګه ازادېدل د جنګ شکار تلي او هغه چې بدقسمتي سره یو پاکستان هم شامل و ځکه پاکستان چې جوړېده نو د 2 میاشتې تېرې کړې وې انډیا ورته جوړه کړه په ریاست کشمیر باندې حمله وکړه پاکستان ته نه غوښتل چې د انډیا سره جګړه وکړو نو ده به بیا هم په دغه ریاست باندې انډیا سره جګړه کوله کیسه داسې ده انډیا او پاکستان چې کوم دي دا آزاد سوي نه و له دغه نه مخکې دغې دواړو حصو ته به یې بر صغیر ورته ویله او بر صغیر چې 560 نه زیات ریاستونه وو ټولو ریاستو ته دا اختیار حاصل و چې ازادي نه آباده کدو چیرې هندوستان سره کېږي انډیا سره کېږي نو دو ته دا اختیار حاصل ده او که پاکستان سره کېږي دو په خپلې فیصلې چې خود مختار دي نو چې کومو ریاستو چې غیر مسلمه زیات وو انډیا سره سره او کومو ریاستو چې مسلمانان زیات وو نو پاکستان سره سره نو په یک وخت باندې ریاست کشمیر چې کوم ده دا یو ریاست و او دته دا اختیار حاصل و نو ریاست کشمیر چې کوم ده دا قدرتي خبره ده دا به پاکستان سره کېده ځکه چې د چې آبادي د مسلمانانو زیاته وه او بله دومه دا غټه خبر ده چې د بونډۍ چې کومه ده پاکستان سره شریکه وه نو بدقسمتي دا ته وه چې دغه ریاست کشمیر گورنر چې کوم ده دا یو هندو او راجا هری سنگ نومېده او هغه دا غوښتل د ریاست کشمیر چې کوم ده دا زه انډیا ته حوالې کړم نو چې چا به د ریاست کشمیر چې پاکستان په حق چې خبره کوله نو د هغه خلک نیولل او هغه قتلونې شروع کړل نو خلکو چې کوم ده ریاست کشمیر چې خپل راجا خلاف بغاوت شروع کړ نو ډېر قبایل ورونه چې کوم دي پاکستان نه لاړه ریاست کشمیر ته خپلو ورونو سره په جنګ کې حصه واخیستله هلته یو ګیرو جوړ ته او ګیرو چې کوم ده چې څرنګه سرینګر ته رسېده نو کشمیر وال راجا چې کوم لاړه انډیا ته پټ څه او هلته یې د کشمیر سودا د انډیا سره وکړه په کاغذو باندې د سخت وکړه دهلي چې نو انډیا ورته جوړه کړه خپل جادونه یې له فوج نه ډک کړه او ریاست کشمیر ته یې راوړه او په هغه باندې قابض کړه نو په یک وخت باندې قائد اعظم محمد علي جناح چې کوم ده خپل فوج سربراہ ته حکم ورکړ چې تا خپل فوج چې کوم ده کشمیر ته ورجا نو په یک وخت باندې فوج سربراہ جنرل ډاګلس ګریس نومېده او هغه د خبرې نه انکار وکړ چې چمال انډیا چې کومه ده مکمل کشمیر باندې قابض اسله او ویني وای نو جنرل ډاګلس ګریس چې کوم ده قائد اعظم ته فرمایي کته چیرې فوج لږه نو ویلجا ما هیڅ اعتراض نشته دا ته خو انډیا فوج چې کوم ده ټول کشمیر یې نیولی و نو قائد اعظم چې کوم ده خپل فوج یې د کشمیر ته ولاړه او دلته جنګ شروع شو کشمیر چې انډیا او پاکستان وال نو پاکستان آرمی چې کوم ده نو آزاد کشمیر والا ګلګل بلتستان والے کامیابه دفاع وکړه او دلته جنګ شروع و نو انډیا چې کومه ده دا خبرې یونایټډ نیشن ته یوړه یونایټډ نیشن څه شی ده یعنی د یونایټډ نیشن ادارې جوړونو نه مخکې دنیا چې 2 جنګونه تللي وو یو ته به پهلی جنگ عظیم ورته ویله چې 1914 چې شروع سوی و 1918 چې ختم سوی و او بل ته دوسری جنگ عظیم ورته ویله چې 1939 چې شروع سوی و او 1945 چې ختم سوی و نو دغه دواړو جنګو چې په کروڑونو خلک وفات سوي وو ډېر ملکان چې کوم دي دغه مخ نه ختم سوي وو نو خلکو دا فیصله وکړه چې موږ یو ګیرو جوړ کړو یوه اداره جوړه کړو چې هغه چې کوم ده د امن خبره کوي یعنې 2 ملکانو په منځ کې چې تنازع راځي نو په خپلې فیصلې سره په امن طریقې سره یې دا حل کوي نو 24 اکتوبر 1945 چې یونایټډ نیشن جوړه کړه یعنی اقوام متحده چې اردو چې ورته وایي نو دا اداره جوړه کړه انډیا دا خبر چې کومه ده یونایټډ نیشن ته یوړه او هلته په دې خبرې باندې چې فیصله وشوه نو په انډیا په حق چې وشوه
پاکستان ته یې وویل چې ته کشمیر نه خپل فوج چې کوم ده او واپس کا. نو قائد اعظم چې کوم ده هغه دا خبر چې واورېدله نو یې دغې خبرې خلاف ورزي وکړه چې دا زه نه منم ځکه چې پاکستان سره په دغه هغه چې ناانصافي سلې وه. نو چې وخت چې تېر ته قائد اعظم وفات او پاکستان ول وزیر اعظم چې کوم خان لیاقت علي خان هغه په دغې خبرې باندې عمل وکړ چې کومه فیصله یونایټډ نیشن کړې وه او 1 جنوري 1949 چې په کشمیر چې جنگ بندي وشله یعنی جنگ په چې ختم شو. ناظرین کرام که چیرې تاسو غواړو چې موږ نوي معلومات زده کړو او دا هسټري مخته کتن زده کړو نو تاسو دا پیج چې کوم ده دا تر سره فالو کړو. انشاءالله ملاویږو به نوې ویډیو چې. السلام علیکم.